د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو ځانګړي ځواکونو پخوانی قومندان سمیع سادات احمد مسعود غواړي چې یو ځای د متحدې جبهې سره افغانستان ته راستنه شي او په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړي. د جبهې مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي د جبهې څخه هیڅ هم نه جوړیږي. غواړم چې د متحدې جبهې سره یو ځای افغانستان ته درستنه شو. کوم چې د مقاومت د جبهې کسان دي هغه هم باید له موږ سره یو ځای شي. هغه ویلي دي مونږه یو غټه ډله درځو او د پخواني افغان عسکر او ځواکونه او قطعه خاص او داسې نورې قطعې هم شتون پکې لري. د دغه متحدې جبهې مشر به سمیع سادات وي چې د امریکا واشنګټن څخه یې دغه پریکړې کړې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د دغه متحدې جبهې مشر سمیع سادات د پرانستن په مراسمو کې وویل موږ افغانان متحدې جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ ترڅو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه اجازه راکړئ چې دا حکومت د خبرو اترو لارې په سولیز ډول تنظیم شي. که څه هم د افغانستان متحدې جبهې یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو احمد مسعود د جزئیاتو له ورکولو پرته وسله والې مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د تېر حکومت سیاستوال ازمویل شوی او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پریکړه وکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.